اوه یار بیا مې ګیم ویلو خدای خبر چې د چا په مخ راوتي یو سمې خوري نه او پیسې خو ستا زوړ هم قرضدار یم او نور را سره هم نشته یا بل ګیم دې ویلې او پیسې دې نه راکړې دا پیر دې هم ګیم ویلو چې پیسې نشته نور کسی نه باندې پیسې رو باسه مړه وابي آشنا چې حضرت دې پیسو ټینشن ماخلا زیم کنا زه پوښه او اختر علي پوښه او پیسې پوښه صحیح ده اختر علي آشنا د نوابي چې څومره پیسې دي سبا به زمونږ حجرې ته راشئ که زه وم زه به یې درکړم او که زه نه وم نو دا منشي دی ما سره دی به یې درکړي صحیح ده صحیح ده نیکه چې څنګه ستا خوښه وي بس صحیح ده دا صحیح ده هلکه منشي سبا که ښه به 500,000 روپۍ دې اختر علي ته ورکړه خیر دی وي نیکه نیکان دی وي خو ستا په شان دی خدای دې وبخښي ډېر ښه سړی و کاکا بار چکر دې ونه کړي تورې کښېنه زه ورځم دا ډزې خو ولې وکړي مونږ نیک را لېږلي یو پیسو پسې د پیسو دا طریقه نه ده د غوښتو پوه شوې او نیک ته دې وایه چې ځه پیسې دې په کوم ځای کې راکړې وي په هغې ځای کې به یې در کوم ورک شه ته چې ځو لکه ګورو به در سره ځه ځه کتلي مې دي ستا غوندې ډېر ځه هلکه ولې مخونه بوټان مې ولي او تش راپسې ولې راغلی هغه زمونږ ډېره بېعزتي وکړله او تش یې را رخصت کړلو هغه چې ستاسو بېعزتي وکړه ستاسو دا ځوانۍ نه دي بېرته لعنت شه په تاسو او ستاسو په دې تنو باندې خو سړي په تاسو باندې لاس اوچت کړو او سره د وسلو یې را رخصت کړئ په تاسو به میندو سرونه تړلي چې موږ زامن ناوړي دي روکېږئ مې د دې مخې نه نیکه دا پیره خو بچ شو بل ځل له بور سره ګورو هی پرېږده یې مړه راله تماشه راځئ راپسې هلکه ستا دا جرأت و چې تا پسې ما کسان در ولېږلو او تا د هغې بېعزتي وکړه او تش دې ما پسې را رخصت کړو هغې رالو او زما په کور یې ډزې وکړې او د پیسو د غوښتو دا طریقه نه ده او ولې بیا تا اورېدلي نه دي قرضدار یې چا وجلی دی نو لکه دا خبره ده چې قرضدار یې چا وجلی نه دی دا متل به زه نن مکمل ختموم زه ګورم چې قرضدار یې څنګه بچ کېږي زما نه کاکا کاکا داچا